عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نن درس کې د واحداتو یو بل ته اړول وایو، یو څو مثالونه یې حلوو. مخکې له دې نه چې د واحداتو اړولو مثالونو حل کولو باندې پیل وکړو، باید یو څو شیان مزده وي. اول، یو میل 5280 فوټه کېږي، کیلومتر 3280 فوټه کېږي، یو فوټ 12 انچه دی او یو انچ 2.54 سانتي متره دی. یو ګز 1.4 سانتي متره دی او یو سلک کتله چې دا 14.59 کیلوګرامه سره مساوي ده. دا باید حفظي زده کړو. او بله دغه د هر واحد اجزا او اضعاف دي، یونټ که هغه متر وي، که کیلوګرام وي، واټ وي، سیکنډ وي، چې هر شی وي، چې لسو کې ضرب کې دیکاره کوي، سلو کې چې ضرب شي هکتوره کوي، زرو کې یا زر چنده چې شي کیلوره کوي، میلیون چنده چې شي میګاره کوي، میلیارد چنده چې شي ګیګاره کوي، لس په توان د 12 چنده چې شي تیراره کوي، لس په توان د 15 چې شي پیتا او لس په توان د 18 اگزا. که په برخو یې ویشو، لسمې برخې ته دیسي وایي، سلمې برخې ته سانتي وایي، زرمې برخې ته میلي وایي، میلیونمې برخې ته مایکرو وایي او لس په توان د -9 نینو، لس په توان د -12 پیکو، لس په توان د -15 فیمتو، لس په توان د -18 اتو ده یا اټو. که چېرته یو واحد پورته ځو، یعنې د کوچني واحد نه لوی واحد ته ځو، توان د منفي توان کې ضربېږي. که چېرته ښکته راځو، یعنې واحد کوچنی کېږي، په برخو ویشل کېږي، نو موږ باید لس په توان د مثبت توان ورسره څنګه کړو؟ ضرب کړو، تر څو مساوات څنګه شي؟ ثابت پاتې شي. کله چې دا شیان وپېژندل، نو اوس راځو یو څو مثالونه حلوو. د مثال په ډول 1 نینو متر 100 متره کېږي. 1 نینو متر د 100 مترونو سره برابر دی. نینو متر چېرته دی؟ دا دی نینو. یو په خپل ځای ولیکم، اولې طریقه هم زده کړئ. زیاتره محصلین ګډ وډ لیکل کوي. 1 نینو متر دا مساوي کېږي 1 نینو متر په خپل ځای لیکم. اوس د نینو نه متر ته راځم، دې ځای ته راځم، نو لس په توان د څو دی؟ 9 دی. دا پام کې مه نیسئ، د کوچني واحد نه لوی واحد ته ځم. نو چې کله لوی واحد ته ځم، توان باید منفي ولیکم. څو دی؟ 9. نو داسې لیکلی شم چې 1 متر دا مساوي کېږي لس په توان د 9 نینو متره. دې ځای نه به نینو متر مساوي شي 1 متر پر دا ټول دې خوا اړوو، لس په توان د -9 نینو متره. یعنې دا حد د کسر صورت او مخرج خپل منځ کې مساوي دي چې اختصار کوم څه شی راکوي؟ 1 راکوي. نو زه د دغې رابطې نه استفاده کوم، ډایرکټ لیکم. نو دلته خو یو شته، یو کې چې د عدد ضرب کې همغه راکوي. دې یو په ضد څه شی لیکم؟ قوس شروع کوم، برابر شیان صورت او مخرج کې لیکم. صورت کې
دلته نانومتر سرعت کې دی، نو زه باید دلته نانومتر ولیکم چې 10⁻9 نانومتر 10⁻9. ځکه متر د نانو نه لوی دی، نو چې کله کوچني واحد ته ځو توان باید مثبت ولیکو. 10⁻9 نانومتر دا مساوي کېږي د لږ متوجه. دا صورت کې دی چې دغې نانومتر خلاصون باید مخرج کې ولیکم. 10⁻9 نانومتر دا مساوي کېږي د 1 متر سره. اوس دا نانومتر به د نانومتر سره اختصار شي. موږ نه ځواب متر غوښتی، متر ته ځان ورسوو. نو دا به مساوي شي 1 ضرب 1 متر. 10⁻9 ده چې پورته ویسم 10⁻9 ترتیب کې ولیکئ 10⁻9 متر. دې طریقه شوه. دا نور بیا نه تشریح کوم، مستقیما یې لیکم. د مثال په ډول 1 کیلومتر 100 سانتي متره کېږي. 1 کیلومتر د 100 سانتي متر سره مساوي دی. دا مجهول دی، پیدا یې کړئ. نو راځم کیلومتر نه باید څه ته راشم؟ سانتي متر ته. 1 کیلومتر په خپل ځای لیکم. صورت یو قوس ورضربوم چې صورت او مخرج خپل منځ کې سره مساوي وي. نو صورت او مخرج چې تقسیم کې یو ځواب راکړي، یو چې کیلومتر ته ضرب کړي هماغه 1 کیلومتر دی. نو داسې لیکم چې 1 کیلومتر 1 کیلومتر 100 متره کېږي. کیلو زرو ته وایي، یعنې زر متر. متر ته ورسېدم، خو موږ نه غوښتل شوي سانتي متر ته تګ دی. نو سانتي متر ته تګ بل قوس ورضربوم. دا زه ضربولی ځکه شم چې دا 1 سره مساوي کېږي. اوس دلته متر دی، ګورئ دا اختصار شو. متر صورت کې دی، دا باید مخرج کې ولیکم. 1 متر دا 100 سانتي متره کېږي، 100 سانتي متر. 1 متر نه راځم 100 ته، 10⁻2 دی که نه، کوچني واحد ته ځم باید مثبت 2 ولیکم. نو متر به د متر سره اختصار شي او دا به مساوي شي 1 کیلومتر به مساوي شي 1000 ضرب 100 10⁻5 سانتي متر سره. بل مثال 1 مایکرو سیکنډه 100 نینو سیکنډه کېږي. 1 مایکرو سیکنډ 100 نینو سیکنډه کېږي. نو لیکم 1 مایکرو سیکنډ. مایکرو داسې هم ښودل کېږي، مایکرو په داسې شکل ښودل کېږي. سیکنډه دا د 100 نینو سیکنډو سره مساوي دی. د دې ځای نه راځم دې ځای ته، نو مساوات لیکم. 1 مایکرو سیکنډ په خپل ځای لیکم. دلته که زه ضرب 1 ولیکم عدد کې تغیر نه راځي. نو د 1 په ځای زه داسې کسر لیکم چې صورت او مخرج یې څنګه وي؟ مساوي وي. مایکرو سیکنډ غواړم اختصار کړم، نو مایکرو سیکنډ به دلته راشي. 1 مایکرو سیکنډ 100 نینو سیکنډه کېږي. ګورئ د دې نه راځو ښکته، نو توان څو کېږي؟ مثبت ورضربېږي. تفاوت څومره دی؟ دلته 6 دی، دلته 9 دی. تفاوت 10⁻9 دی، 3 دی. 6 او د 9 ترمنځ تفاوت 3. نو زه لیکم چې 10⁻3 نینو سیکنډه. مایکرو به د مایکرو سره اختصار شي، مساوي به شي 10⁻3 نینو سیکنډ سره. یو بل مثال 1 ملي سیکنډ 100 میګا سیکنډه کېږي. 1 ملي سیکنډ د دې ځای راځم
میګا سیکنډ ته پورته روان یم. څه شته روان یم؟ پورته. نو توان باید څنګه کړم؟ منفي، ځکه د واحد د کوچني واحد نه ځم لوی واحد ته. یو ملي سیکنډ څو میګا سیکنډه کېږي. په همدې ځای لیکم مساوات، دا په خپل ځای لیکم یو ملي سیکنډ. اوس که زه ضرب یو ولیکم تغییر ورکې نه راځي. د دې یو په ځای داسې کسر لیکم چې صورت او مخرج خپل منځ کې څنګه وي؟ مساوي وي. خو داسې به سوچ کوم چې دا ملي سیکنډ باید اختصار کړم. دا صورت کې باید مخرج کې ورته ملي سیکنډ ولیکم. نو دلته لیکم ملي سیکنډ. اوس د دې ځای نه دې ځای پورې تګ -3 دی او -6 دی، یا 3 او 6 دی. ګورئ 3 راځي 0 ته، 3 شو لاس په توان دی 3، بیا د یو نه شروع کېږي 6 پورې، یعنې 3 او 6 لاس په توان دی 9 تفاوت دی. څو تفاوت دی؟ لاس په توان دی 9. مثبت که منفي؟ چې پورته ځم منفي، چې ښکته راځم مثبت. نو یو ملي سیکنډ لاس په توان دی -9 میګا سیکنډه کېږي. دا ملي سیکنډ به یې دې سره ختم شي، لاس په توان دی 9 میګا سیکنډه. ترتیب زده کړئ، دا طریقه زده کړئ چې سره کوم لیکل کېږي. په همدې ترتیبه 1228 کیلومتر بر هاور، 1228 کیلومتر پر هاور. دا څه ته بدل کړئ؟ متر بر سیکنډ ته راشئ. دې ځای نه راشئ متر بر سیکنډ ته. مخکې واحدات یو یو، اوس واحدات 2 شو. یو هاور دی باید سیکنډ ته بدل شي، بل کیلومتر دی باید متر ته بدل شي. او طریقه د لیکلو هم صفاوي، داسې نه چې یو بل سره مکس ولکړي سړی پوهېږي نه چې دا تا څه شی لیکلي. مساوات دا عدد په خپل دی 1228 کیلومتر بر هاور په خپل دی. اوس که زه دلته یو کې ضرب کړم په دغه قیمت کې تغییر نه راځي، نو د دې یو په ځای زه داسې قوس لیکم چې صورت او مخرج یې مساوي وي. اول کیلومتر غواړم متر ته بدل کړم، نو دلته کیلومتر صورت کې دی، زه باید مخرج کې ولیکم. کیلومتر نه متر ته ځم، د کیلومتر نه واحد متر ته راځم، لاس په توان توپیر څو دی؟ 3 دی، خو ښکته چې راځم مثبت، یعنې لاس په توان دی 3 متر. دا ګورئ کیلومتر کیلومتر سره اختصار شو. دا په دې معنی چې ما د کیلومتر نه ځان خلاص کړو، متر ته ورسېدم. یو واحد پاتې دی، هغه آور دی یا ساعت دی. دا زه باید سیکنډ ته واړوم. نو بل قوس ورضربوم، داسې قوس چې صورت او مخرج یو شی وي. بیا پام وکړئ آور دلته مخرج کې دی، زه خو دا کار یې دې لپاره کوم چې د آور اختصار شي. نو آور باید صورت کې ولیکم چې یو آور دا 80 ضرب 80 یا ولیکم چې 80 منټو سره مساوي دی. دا ګورئ آور اختصار شو. که زه د آور مخرج کې ولیکم بیا اختصار نشم کولی. اوس 80 منټه ماته راکړل شو، خو زه ځم باید سیکنډ ته راشم. بل قوس ورضربوم، صورت او مخرج باید سره مساوي وي. دلته ګورئ منټ په مخرج کې دی، زه باید صورت کې منټ ولیکم او سیکنډ مخرج کې ولیکم چې دا منټ دې منټ سره څنګه شي؟ اختصار شي. نو واحداتو ته زه ورسېدم، یو واحد ما سره صورت کې متر پاتې شو، په مخرج کې سیکنډ پاتې شو. نور دا د کالکولیټر حساب دی چې هر رقم ته حلوئ تاسو ته به ځواب درکړي. ګورئ 1 0 2 0، دې ځای نه چې 2 0 لاړ شي لاس به پاتې شي. اوس 6 ضرب 6 30، 1228 ضرب لاس، دلته لاس پاتې دی، او دا 6 ضرب 6 30، صورت کې متر، مخرج کې سیکنډ پاتې شو. نو ځواب یې دا شو. ګورئ لیکل هم ښه پاک راغله، داسې ګورئ ټول لیکل صفا سوتره، اخري کې ځواب دا شو. دا چې تاسې تقسیم کړئ تاسو ته به درکړي 341. ګورئ د مساوات لاندې به مساوات لیکئ داسې په ترتیب 341
اشاریه 11 متر بر سکند به ځواب شي. بل دی 1.4 انچ مکعب، 1.4 انچ مکعب. دا تاسې سانتي متر مکعب ته واړوئ یا یې متر مکعب ته واړوئ. دوه سواله دي. څو سواله دي؟ انچ مکعب یې راکړی سانتي متر ته وړو بیا متر ته وړو، خو دلته به مو زده وي چې 1 انچ مساوي کېږي 2.450 سانتي متر سره. د لیکلو طریقه د سوال حلولو سره سره د لیکلو طریقه هم زده کړئ. مساوات دا عادت په خپل ځای. اوس داسې قوس ورسره لیکم چې صورت او مخرج یو شی وي. 1 انچ او سانتي دی. 1 انچ 254 سانتي متره کېږي. د دې خواړو مخرج ته راځي ښي طرف ته یو پاتې کېږي. دلته انچ صورت کې دی باید مخرج کې ولیکم انچ. اوس 1 انچ څو سانتي کېږي؟ 2.450 سانتي متر. لږ مقام وي دا مکعب دی. اوس که زه دلته مکعب او دلته مکعب ولیکم غلطېږم چې دا مکعب دی. دا قوس سانتي متر ته راغلو دا اولنی سوال حلېږي. حل به یې کوئ مساوات لاندې مساوات 1.84 انچ مکعب 2.450 درې ځل لیکل کېږي، یعنې 2.450 ضرب 2.450 ضرب 2.450 سانتي متر ضرب سانتي متر ضرب سانتي متر. سانتي متر مکعب انچ درې ځل ضربېږي. انچ ضرب انچ ضرب انچ نو انچ مکعب بشي. ګورئ دا 2.450 ورسره درې چنده شو یعنې مکعب شو. دا انچ مکعب به د دې سره اختصار شي. دا چې کوم عدد یې تاسو ته راکړو دا به تاسو سره ځواب وي. زه کتاب نه لیکم، تاسو یې په کالکولیټر حل کړئ. 10.2 سانتي متر مکعب حل شو. اوس که غواړو متر مکعب ولیکو، متر مکعب همدغه سانتي متر مکعب متر مکعب ته اړوو. یا دلته هم تیار کوچنی لیکلی دی، دا هم ټول سره ضرب کړه دا یې ځواب راغلو. سانتي متر باید څه ته لاړو شو؟ متر ته. نو همدا په خپل ځای لیکم، قوس ورسره وضربوم یعنې مساوي دا په خپل ځای 10.2 سانتي متر مکعب قوس ورضربوم چې صورت او مخرج یو شی وي. دلته سانتي متر صورت کې دی، زه باید مخرج کې سانتي متر ولیکم. اوس څومره او څومره سره متر اړیکه ده؟ متر که واحد شي یونټ به متر شي. سانتي متر 100 دی، 10 په توان دی 2. ښکته راځم نو 10 په توان دی مثبت 2. دا به شي 10 په توان دی مثبت 2 سانتي متره یو متر کېږي. دا به کل مکعب کوي او دا به مساوي شي. کرښه زه باید لاندې ولیکم خو لاندې تخته نشته، داسې راځم 10.2 سانتي متر مکعب. دا به څنګه شي؟ متر مکعب 10 په توان دی 2 چې درې ځل مکعب کې 10 په توان دی 6 سانتي متر چې مکعب کې سانتي متر مکعب. دا سانتي متر به د دې سانتي متر مکعب سره ختم شي. ځواب به څو راشي؟ 10.2 ضرب 10 په توان دی -6 متر مکعب. نو دا و د واحداتو اړول. مثالونه لږ ډېر اړوم چې تر څو پریکټس هم زیات شي او ذهن هم پراخه شي ورکې. بل دی 1 متر
څو میله کېږي، څو فوټه کېږي او څو انچه کېږي. 1 متر څو انچه کېږي، 1 متر څو فوټه کېږي، 1 متر څومره میل سره مساوي دی. ولګي چې 1 میل 1409 مترو سره مساوي دی. 1409 مترونه، یا به ثبوت هم خو پروا نه کوي، سوال به مو ورباندې حل کړو. اول راځم انچ ته. دا خو سوال د دې سره کار نه لرم. ځواب ته چې راځم 1 متر په خپل ځای لیکم. کله مې چې ولیکو قوس ورضربوم، صورت او مخرج باید سره څنګه شي؟ مساوي. دلته راځم انچ او سانتي متر لرم. 1 انچ 2.45 سانتي متر کېږي. 1 انچ 2. ښه، دا متر دی، باید زه سانتي متر ته ترې واړم. دلته به ولیکم چې 1 متر دا مساوي کېږي 10 په توان د مثبت 2 سانتي متره. 10 په توان د 2 سانتي متر. کله چې سانتي متر ته واوښتم بل قوس ورضربوم چې صورت او مخرج څنګه شي؟ خپل منځ کې سره مساوي وي. واحد لرم سانتي متر، نو مخرج کې به ولیکم چې 2.45 سانتي متر او دا مساوي دي د 1 انچ سره. ډېر نه مې ولیکو. سانتي متر ګوره اختصاریږي. کله چې اختصار شو نو زه انچ ته واوښتم او دا به مساوي شي 100 چې په 2.45 وویشئ، تاسو ته به 49.4 درکړي. 49.4 انچ سره، یعنې 1 متره مساوي څو سره و؟ 49.4 انچه. بل فوټ څو فوټه کېږي؟ نو انچ او د فوټ ترمنځ اړیکه 1 فوټ 12 انچه دی. دا خطکش نه وي 1 فوټ خطکش، دا 12 انچه ته لیکل شوي وي. ګورئ، نو تیار انچ ته اوښتی باید فوټ ته ورنه واوړو، یعنې مساوي کېږي د عدد په خپل ځای. اوس قوس ورضربوم چې صورت او مخرج مساوي وي. دا صورت کې دی، نو 12 انچه چې اختصار وشي 1 فوټ کېږي. انچ به د انچ سره اختصار شي، یعنې دا عدد چې په 12 تقسیم کړي تاسو ته به فوټ درکړي او دا مساوي کېږي څو سره؟ 3.28 فوټونو سره. کله چې فوټ هم پیدا کړو انچ هم پیدا کړو، دلته ګورئ د فوټ نه میل ته وړو، همدا په خپل ځای 3.28 فوټ. قوس ورضربوم چې صورت او مخرج څنګه یې مساوي وي. فوټ صورت کې د همدلته به ولیکم چې 5280 فوټه 1 میل کېږي. فوټ به د فوټ سره اختصار شي. نو تاسو چې وګورئ 0.026 میله به راشي. څومره؟ یا 6.21 ضرب 10 په توان -4 میلز یا مایلز، دا عمره میله به شي. 0.06 10 په توان -4 دی که نه، 0.00621. سوال حل شو. بل مثال، څو متره کېږي؟ 1 یارډ مترونو ته اړوم. یارډ راته حفظي به معلوم وي چې 1.4 سانتي متره کېږي. نو بیا لیکم 1 یارډ دا مساوي کېږي، داسې تګ نه لاندې تګ صحیح دی، یعنې مساوي 1 یارډ قوس شروع. صورت او مخرج باید سره مساوي وي. یارډ باید اختصار شي، نو 1 یارډ دا به شي 1.4 سانتي متر. یارډ به د یارډ سره اختصار شي. زه باید متر ته لاړ شم.
نو 100 سانتي متر یو متر کېږي. سانتي متر به د سانتي متر سره اختصار شي. نو 91.4 چې په 100 تقسیم کې 0.914 متره کېږي. یو یارډ څومره شو؟ 0.914 متر. بل سوال دی، یو متر مکعب 100 کېږي، 100 فوټ مکعب کېږي او 100 لیټره کېږي. یو متر مکعب انچ مکعب ته واړوئ. او لیټر ته واړوئ. لیټر، یو لیټر، په دې لیټر ته لږ متوجه شئ. یو لیټر ته لیکي 1000 سی سی. سی سی معنا سانتي، سانتي، سی معنا کیوب، یعنی سانتي متر مکعب. سانتي متر مکعب نو 1000 سی سی یا سی ام مکعب هم لیکل کېږي. د پشکارۍ چې 1 سی سی او 2 سی سی لیکلي هغه سانتي متر مکعب دی. دغې سی سی ته 1 ملي لیټر هم وایي. 1 ملي لیټر، ځکه 1000 ملي لیټره 1 لیټر دی او 1000 سی سی 1 لیټر دی. نو 1 سی سی د 1 ملي لیټر سره څنګه ده؟ مساوي ده. د پشکارۍ باندې چې سی او سی لیکلی هغه سانتي متر کیوب نه یې اخیستی، د 1 ملي لیټر سره مساوي دی. نو په دې سوال کې متر مکعب، انچ مکعب او فوټ مکعب او لیټر ته اړوو. اول راځو 1 متر مکعب، قوس ورضربوم. متر او سانتي متر آسان راوړي، دوی فرق دی که نه؟ ښکته راځم 10/2، دا به شي متر او دا به شي 10/2 سانتي متر. دا چې مکعب دی کل مکعب، دې ځای کې مکعب مکعب ونه لیکئ، غلطېږئ. کله مې چې دا ولیکو 1 متر مکعب په خپل ځای 10/2 چې دریو کې ضرب کړي 10/6 سانتي متر چې دریو کې ضرب کړي مکعب متر مکعب. دا متر مکعب اوس ختم شي. نو 10/6 سانتي متر مکعب شو. څومره شو؟ 10/6 سانتي متر مکعب. او موږ ویلو چې 1 لیټر 1000 سی سی کېږي، 1000 سی سی یا سانتي متر مکعب. نو دا 10/6 داسې لیکلی شم چې 10/3 سی سی یا سانتي متر مکعب. د دغې 10/3 سانتي متر مکعب په ځای څه لیکم؟ 10/3 لیټره. نو 1 متر مکعب څومره کېږي؟ 1000 لیټره. 1 متر مکعب 1000 لیټره. فوټ مکعب، 1 متر مکعب دلته موږ ولیکو چې 10/6 سانتي متر مکعب شو. اوس د سانتي متر مکعب نه انچ مکعب ته اسانه وړه. مساوات په خپل ځای، 10/6 په خپل ځای، سانتي متر مکعب په خپل ځای. قوس ورضربوم چې صورت او مخرج یې څنګه وي؟ مساوي وي. 1 انچ 2.45 سانتي متر. نو 2.45 سانتي متر 1 انچ. ځکه دا صورت کړی چې دا باید اختصار شي. دلته مکعب دی، دا به مکعب شي، دا به مساوي شي 10/6 په خپل ځای، سانتي متر مکعب په خپل ځای. انچ مکعب کو انچ مکعب 2.45 مکعب سانتي متر مکعب. دا به اوس اختصار کو. اوس 2.45 چې مکعب کو 2 × 2 = 4 تقریبا 10 پاوشه راځي. نو چې 10 پاوشه راځي دا 10/5 پاتې کېږي. څو پاتې کېږي؟ 10/5. تاسې په موبایل باندې حل کړئ. زه کتاب نه لیکم چې 6.1 × 10/5
انچ مکعب شو. کله چې دا پیدا شو دې نه اوس فوټ مکعب ته په اسانۍ اوښتی شو. 6.1 ضرب لس په توان دی 4 انچ مکعب په خپل ځای لیکم. اوس انچ ختمول یا فوټ ته تک ته هغه کې قوس کې ضربوم چې صورت او مخرج څنګه مساوي وي. نو 12 انچه یو فوټ دی. اوس چې دا مکعب دی دا به کل مکعب شي او دا به مساوي شي. تخته لاندې نشته چپ طرف ته راځم. 6.1 ضرب لس په توان دی 4 انچ مکعب په خپل ځای فوټ مکعب تقسیم 12 چې مکعب کې 12 ضرب 12 ضرب 12 12 یو سل 4 ضرب 12 اته څلور حاصل 8 2 50 15 حاصل 12 19 نو 1928 انچ مکعب. انچ مکعب به د انچ مکعب سره ختم شي. دا چې ته ضرب کې تقسیم کې په دې باندې دا لس په توان 4 ورسره شته یعنې دا به 1.0 شي. اشاري سره به یو دا لاړ شي 1.0 لس په توان 3 1.0 تقسیم 19 نو دا تقریبا راځي 15.3 فوټ مکعب. 15.3 فوټ مکعب حل شو. کیلوګرامه ده مې لیکلې مخکې نه. یو کال څو سکنډه کېږي اسانه دی. 1 کیلوګرام پر متر مکعب 1 کیلوګرام پر متر مکعب کثافت دا تاسې سلګ مکعب ته واړوئ. سلګ پر فوټ مکعب نو د 1 کیلوګرام نه سلګ ته ځو د متر مکعب نه فوټ مکعب ته ځو مساوات 1 کیلوګرام پر دا به داسې ولیکم متر مکعب. قوس ور ضربومه چې صورت او مخرج کې خپل منځ کې څنګه مساوي وي. اول کیلوګرام نه سلګ ته ځم نو کیلوګرام صورت کې دی دلته ولیکم چې 14.9 کیلوګرامه 15 کیلوګرامه دا مساوي دی څو سره یو سلګ کتلې سره. دا ګوره کیلوګرام ختم شو. اوس پاتې شو متر مکعب. متر مکعب باید فوټ مکعب ته واړوم. که ډایرکټ یې لیکئ هم صحیح ده. 1 متر څو فوټه کېږي او که نه په اصولو سره مخ ته ځئ حفظي م نه وي زده کړی هم کولی شئ. متر مخرج کې دی دلته بیا صورت کې ولیکم نو ضرب سانتي متر چې مکعب دی مکعب صحیح شو. دا سانتي متر مکعب کېږي د دې سره د منځه ځي. دا متر مکعب کېږي او دې سره څنګه کېږي د منځه ځي. خو موږ سره صورت کې سانتي متر راوړو دا باید فوټ ته واوړو. نو د فوټ اوښتلو لپاره موږ سانتي متر مخرج کې دی 2.45 سانتي متر 1 انچ کېږي. دا ګوره مکعب دی نو مکعب. اوس انچ ته چې راغلو باید فوټ ته واوړو. 12 انچه 1 فوټ کېږي. دا ګوره مکعب دی نو مکعب. فوټ ته ورسېدو کیسه ختمه. دا متر مکعب چې دا کله دې سره متر مکعب کې ختمېږي. دا سانتي متر مکعب د دې سانتي متر مکعب سره ختمېږي. دا انچ مکعب د دې انچ مکعب سره ختمېږي. تاسو ته چې کوم عدد یې درکړو کوم شیان راغله عدد لیکمه. 1/14.95 ضرب 1/100 مکعب یا لس په توان د شپږ 2.45 مکعب
یا 54 مکعب 12 مکعب صورت کې سلګ مخرج کې فوټ مکعب واحداتو ته ورسېدو عدد چې هر څو راغلو دا دوه چې مکعب کې تقریبا 8 راځي دا 12 چې مکعب کې تقریبا 1100 څو راغله که نه لږ مخکې مال کړه نو 1100 ضرب 8 1100 چې 2000 فرض کې او په اتو کې ضرب کې نو 2014 تقریبا 15000 خواوشا راځي او دا 10 په توان شپږ دی یعنې دلته 4 صفر نور مخ دي دا چې تاسې ضرب کوئ تاسو ته به ځواب څه درکړي 1.9 ضرب 10 په توان دی -3 سلګ پر فوټ مکعب د وخت د بچت کېدو یا د نیټ د بچت کېدو په خاطر دا کار کوم تاسې په موبایل کالکولیټر باندې څنګه وکړئ حل کړئ یو متر بر سکند یا 2 متر بر آور متر بر سکند ته واړوئ وشته متر بر سکند ته نو مساوات 2 په خپل ځای کیلومتر بر آور په خپل ځای قوس ورضربوم اول کیلومتر څه شته متر ته 1 کیلومتر سرعت کې دی مخرج کې لیکم کیلومتر 100 متره کېږي 1000 متره دا ختم شو او مخرج کې دی باید سرعت کې ولیکم 1 اور 100 دقیقې 100 ثانیې کېږي 80 ضرب 80 100 سکنډه اور د اور سره ختم شو نو که اختصار وکړو 2 صفر د 2 صفرو سره 1 شپږ دېرش 2 شپږ دېرش 2 ضرب 10 شل متر بر سکند سرعت کې متر مخرج کې سکند پاتې شو په همدې ترتیب یو متر بر سکند مربع دا تاسې واړوئ فوټ بر سکند مربع ته وشته فوټ بر سکند مربع ته مساوات 1 متر بر سکند مربع په خپل ځای قوس ورضربوم څه شی اړوم متر باید فوټ ته واړوم نو متر دا به 100 سانتي متره کم که حفظي مې نه وي زده که حفظي مې زده خو د فوټ قیمت به ولیکم چې 1 متر 100 فوټه کېږي داسې مخته ځم سانتي متر باید ختم کړم یعنې 2.45 سانتي متر انچ باید ختم کړم 12 انچ بر فوټ دې ځای کې زه غلط شم ګورئ متر نه ختمېږي دا باید برعکس ولیکم دلته به 100 سانتي متر ولیکم دلته به متر کله دغه ختم شو دا باید برعکس شي انچ 2.45 سانتي متر 12 انچ 1 فوټ نو فوټ ته زه ورسېدم متر سره اختصار انچ د انچ سره اختصار سانتي متر سره اختصار هر عدد چې راکړو سکند مربع د منځه نه ځکه دلته شته سکند مربع دا چې هر عدد تاسو ته راکړو تاسو ځواب به مغه وي چې 3.281 فوټ بر سکند مربع کېږي 12 ضرب 2 څلرویشت بیا دا نیم دی که نه یعنې 12 چې نیم کې شپږ څلرویشت او شپږ دېرش تقریبا د نیمو نه ما وخت دی د دېرشو نه وراوړي ځواب دی نو سل چې د دېرشو نه اضافه باندې تقسیم کړي تقریبا په 3 یا 4 یا په 2 تاسو ته همدغه ځواب درکوي 3.281 فوټ بر سکند مربع
یو انګسترون یو بل واحد دی، دا دی د لس په توانې منفي لس مترو سره. بل دی یو فرمي، دا دی لس په توانې منفي پنځلس مترو سره. دغه دوه واحدات هم استعمالیږي، زده یې کوئ. مثالونه خو ډېر دي، نور پریکټس تاسې ورباندې وکړئ. الله دې وکړي هضم کړئ. الله مو مل شه.